بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلى الله عليه وسلم. محترم مصنف علیه الرحمه مونږ ته والمرفوعات ذکر کا بیا منصوبات نو د الله رب العزت توفیق او فضل سره مونږ خسته غویل ان شاء الله امید لرم تاسو به پوه شئ. نو اوس مصنف علیه الرحمه فصل نمبر 14 بیانې دلته مجرورات بیانې مجرورات د واحد چې د مجرور راځي د جمع ده. نو مجرور څه ته وایي؟ مجرور هغه اسم ته وایي، یعنی مونږ به دا پیژنو چې دا مجرور دی، یعنی دا په دوه قسمونو باندې به مونږ ته بیان کی چې فرمایي دلته جو اسم مجرور ہوتے ہیں وہ دو ہے. وی هغه اسمونه چې مجرور وي هغه دو دي. ایک تو مضاف الیه جیسے غلام و زیدن، و یو خدا چې د مضاف الیه وي، مضاف الیه بس شی مجرور وي، دا زیدن وګورئ چې دا بل مونږ راوالو واحد غلام زیدن. نو چې اوس مونږ راوالو دینه مضاف الیه جوړیږي، نو دا غلامونو نو دینه به تنوین غورځيږي مخکې براشي، او زیدن چې دی دا مضاف الیه دی، نو مضاف الیه مونږ ویل دا به مجرور وي. نو دا غلام و مضاف دی، مضاف دی ته وایي چې اضافت یې شوی وي، چې کم طرف ته اضافت شوی هغه ته مضاف الیه ویل کېږي چې زیدن دی. ایک تو مضاف الیه جیسے غلام و زیدن، و یو هم مضاف الیه لکه غلام و زیدن، چې په غلام و زیدن کې زیدن چې دا مجرور دی. او دویم وہ جس پر حرف جر داخل ہو، وی بل هغه اسم دی چې په هغه باندې حرف جر داخل شوی وي، لکه بے زیدن. دا وګورئ بے زیدن، دا خو اصل کې زیدون و کنه، نو بای پی داخل شو با حرف جر، نو دای مجرور کو زید، مخکې دا مجرور نو. نو چې کله مضاف الیه شي اب مجرور وي، او چې کله با حرف جر په داخل شي نو دا به مجرور کوي هغه اسم لره. تاسو به دا ویلی باو تاو کاف لام ولستی دا ټوټل. نو موږ دا وپېژندل چې مجرورات چې دي هغه دوه دي، یو مضاف الیه او دویم چې په کم حرف باندې با داخل شي، یعنی حرف جر په داخل شي نو هغه اسم به مجرور وي. نو اوس دلته نه مصنف دو فائدې به بیانې موږ ته. فائدہ نمبر 1، مضاف پر الف لام اور تنویر نہیں آتی. وی مضاف باندې الف لام او تنوین ناراضي. الف لام مثال لکه داسې که مضاف الیه الحمد، نو داسې الف لام به پې ناراضي او تنوین هم پې ناراضي، مخکې مثالونه براشي. اور تسنیه و جمع کا نون اضافت میں گر جاتا ہے. وی تسنیه او جمع چې کله نون اضافت میں، تسنیه و جمع چې کله اضافت کی یا اضافت میں گر جاتا ہے، نو د بیا اضافت کې هغه نون ګرځېږي چې د تسنیه او د جمع چې کم نون وي چې کله د اضافت وشي نو د نونونه غورځېږي، لکه غلام زید چې په اصل دلته وګورئ دلته نون غورځېدلی چې په اصل کې غلامان زیدنو، نو دلته اضافت وشو، نو اضافت د وجې نه په تسنیه کې نور وغورځېدو. فرسان عمرن، دلته وګورئ دا هم تسنیه ده چې دلته چې کله اضافت وشو نو نون وغورځېدو، چې دا د تسنیه مثال شو. اوس د جمع مثال چې جمع وي، جمع قانون اضافت میں گر جاتا ہے، د جمع نون هم اضافت کې غورځېږي، لکه مسلمون مصرو جمع ده کنه، نو نون اضافت د وجې نه وغورځېدو. طالبون علم، نو دلته نون دی خو هغه نون د اضافت د وجې نه غورځېدلی چې طالبو علم. نو په دې اولنۍ فایده کې مصنف علیه الرحمه په دې کې څلور خبرې مونږ ته وکړه. یو خدا چې په مضاف باندې به الف لام نه وي، مضاف باندې به الف لام نه وي. او دویم نمبر
تنوین هم ناراضي لکه چې یو کس وي غلام زیدن داسې غلام زیدن تنوین به پې ناراضي زبر زیر دو زیر دو زیر دو زبر دو زیر دو پیش به پې ناراضي وي تسنیه او د جمع اضافت کې به غورځېږي لکه غلام زیدن فرس عمرن دا د تسنیه مثال شو مسلمو مصر او طالبو علم دا د جمع مثال شو چې مونږ په تفصیل سره ویلي. اوس دویمه فائدہ بیانوي مصنف. فائدہ نمبر 2 مضاف الیہ کے معنوں میں کا کے کی را ری ری نا نی نی آتا ہے. وی مضاف الیہ چې کله مونږ معنا کوو نو په اردو کې به مونږ کا کے کی را ری ری نا نی نی دا به وی راځي. لکه مثال ورکوي غلام زیدن دا غلام مضاف دی زیدن مضاف ځکه دی چې اضافت شوی دی مضاف الیہ دا ځکه دی چې دې طرف ته اضافت شوی دی. نو زید کا غلام دا وګورئ دلته وی چې کا کې کی دا راځي نو دلته کا راغلی. غلامی حاضر میرا غلام حاضر ہے یعنی زما غلام حاضر دی. چې الته مونږ ویلی و چې څه شی به راځي کا کې کی را ری ری نا نی نی دا شیزونه به راځي. اوس وګورئ ضربتو غلامی میں نے اپنے غلام کو مارا ما خپل غلام ووالو نو دلته مونږ دا ویلو چې کا کې کی را ری ری نا نی نی نو دلته څه شی راغلی نی راغلی دی نو دا به راځي. او پښتو کې به داسې راځي غلامی حاضر زما غلام ضربتو غلامی ما خپل غلام ووهلو. نو پښتو کې به دا معناګانې وي. نو مونږ اوس دا وپېژنده چې کله په اردو کې به مونږ کله پیژنو چې دا مضاف الیه دی نو د دې په معنا کې به کا کې کی را ری ری نا نی نی به وي. او که بیا هم څوک په دې سبق باندې تفصیل کول غواړي یعنی هغه غواړي چې زه په تفصیل سره پوه شم نو انشاءالله العزیز څو ورځو کې به النحو الکبیر یا یسیر دې دواړو کې به یو کتاب مونږ چالو کوو نو انشاءالله په هغه کې به ښه تفصیل سره مونږ دا ټول ذکر کوو. که چا خوښه وه هغه کولی شي چې دا کتابونه هم زمونږ واوري. الله مو خوشحاله که چاته بیا څه مسله وه نو کولی شي خپل سوال په کمنټ سیکشن کې ولیکي انشاءالله د وخت مناسبت سره هغه ته به جواب ملاویږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.